السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. ایران وایي د سولې د تأمین لپاره له طالبانو سره خبرې کوو. ایران یو ځل بیا ویلي چې طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره خبرې کوي چې دا د ټولې سیمې د امنیت په معنا دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي خبریالانو ته د ابراهیم طاهریان د سفر په اړه د معلومات ورکړی دی. هغه وایي ایران هڅه کوي له طالبانو سره د اړیکو له لارې په افغانستان کې سوله تأمین کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د موسوي په وینا طاهریان قطر ته د سفر پر مهال د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر او د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي سره کتلي دي. ایران تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د افغان سولې په مسأله کې همکاري ته تیار دي او ان که اړتیا پیښه شي د بین الافغاني خبرو کوربتوب هم کوي.